د کابل لپاره ډیر ستر خبر راغلو. کابل به څنګه نور هم ښایسته شي؟ طالبانو ډیر ستر خبر ورکړی دی. دا چې دا ستر خبر څه شی دی، ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې د کابل تازه عکسونه او ویډیوګانې هم وګورئ. طالبانو په نورو برخو کې که څه هم ډیر کار نه دی کړی، خو په بیا رغونې کارونو کې ډیر ښه روان دي. اوس تازه خبر دا دی، د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي روان لمریز کال کې به د 5 میلیارډ او 240 میلیون افغانیو په ارزښت 150 پروژې چې 15 یې د سړکونو د رغولو په برخه کې دي ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کابل ښاروالۍ زیاتوي په دغه پروژو کې د خیرخانې د کوتل، رحمان مینه او کوټې سنګي واټونه شامل دي. د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی وایي کابل ښاروالۍ په 1402 کال کې د 5 میلیارډ او 240 میلیون افغانیو په ارزښت 150 پروژې اعلان کړي دي چې انشاءالله پلي بشي. په دې 15 یا د سړک جوړونې 15 یا پروژې دي. اوس د قلعه زمان خان تر عمومي سړک د امنیت د پروژې د عمومي سړک د جوړېدو چارې چې څه موده وړاندې پیل شوې وې پای ته رسېدلې دي او ځایي اوسیدونکي د دغه سړک پر جوړېدو خوښ دي. د کابل اوسیدونکی نجیب الله وایي د دې سړک ستونزې ډېرې وې، دلته خلک ډېر ژوند کوي. اوس چې سړک جوړ شوی ستونزې حل شوي دي. رکشا چلوونکی عبدالکریم زیاتوي دغه سړک چې جوړ شوی دی موږ ته ډېر ښه شو، اوس موټر ډېر ښه تګ راتګ کوي. بلخوا د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي له کابل ښاروالۍ غواړي چې په کابل ښار کې بېغ بناوې پروژې په یو ډول عملي کړي. د کابل اوسیدونکی اجمل بادشاه وایي کلونه وشول چې د دې سیمې خلک له ستونزو سره مخ دي. د دې ځای خلک دومره په تنګ راغلي چې دا کلی پرېږدي. د کابل اوسیدونکی ملک شامروز توتاخیل زیاتوي 14 کاله وشول چې د دې کلي سپینګیري او مشران د دې سړک لپاره منډې وهي، خو چا ورته سمه پاملرنه نه ده کړې چې پر دې سړک کار پیل کړي. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې پروسه کال 180 پروژې چې د سړک جوړولو، کانال جوړولو، د 4 لارو د رغولو، تنظیف او سمسورتیا پروژې پکې شاملې دي عملي شوي دي.